دا ولسونه دې ته مه مجبوره کوي چې سبا بیا دغه د افغانیت او د افغانانو بیرغ په اټک باندې ودرېږي دې ته مه مجبوره کوه دا ولسونه دې ته مه مجبوره کوه دا نن هم تنګ دي دا ولسونه دې د نړیوالو قوتونو د مفاداتو دپاره استعمال کړل نو دوی څه دوی وسایل ونیسل نو دوی تاریخ کې واخیست او دوی د هغو ځل نن په ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ باندې لاګو کوي دا به ستا ډېره خامخیالي وي په دې باندې پکار ده چې ریاست پاکستان ډېر غور وکړي ډېر فکر وکړي دا ولسونه تنګ دي دا ولسونه نور دغه جبر نه مني ځکه دغه ولسونو خپله خاوره د صرف په قربانۍ باندې ګټلې ده له چنګېزه څخه یې راواخلې بیا تر برطانیې پورې دغه په خپلو وینو باندې ګټلې ده دغه ولسونه چې د امن خبره کوي او تا ته وایي چې موږ ته امن راکړه او دغه کار مه کوه یوازې په دې خاطر کوي یوازې په دې خاطر کوي چې کوم عین تا له موږ سره لیکلی ده د هغه عین خاطر کوي چې په دې عین را سره لاړ شه په دې قانون را سره لاړ شه دوی که چیرې ولسونه تقسیمول غواړي دوی د جرمنیانو تاریخ وګوري چې 28 کاله جرمن د برلن په دیوال باندې سر تقسیم شوی و لیکن بالاخر هغه ولسونه دغه کوم د برلن دیوال و هغه یې له منځه وړ نن هم جرمني ولسونه تګ و راتګ سره کوي پنجابی استعمار پنجابی استعمار پنجابی استعمار ملګرو د افسوس خبره ده دلته ناست یو ریاست او د دوی ادارو باقاعده نیټ هم بند کړو سګنل یې هم بند کړو دا دومره ویرېدلی ریاست په نړۍ کې چا نه ده لیدلی لکه دغه ریاست پاکستان او د دوی ادارې د دې ولسونو له غږه څخه بیریږي دوی باقاعده نیټ او سګنل ټول چې دي هغه بند کړل ملګرو د پاسپورټ په هکله باندې زه د هغه نقصانات درته بیانوم هغه دا پاسپورټ په دې کرښه باندې تقریبا تر 25,000 زیات خلک او د هغوی کاروبارونه که په بله معنا ووایو 25,000 کورنۍ له دې کرښې سره د دوی کاروبار تړلی ده او دا ریاست غواړي چې دا خلک بېروزګاره کړي بېروزګاري یعنې تر دې مخکې پښتون افغان ولسونه دې ریاست د نړیوالو قوتونو د مفاداتو دپاره په بمونو کې او ورسره په ټارګټ کیلینګ کې او د دوی خاوره یې باقاعده د بمونو ځاله ګرځولې وله په هغه باندې یې زړه لا نه ده سوړ او اوس یې دا حربه روانه کړې ده دغه ولسونه بېروزګاره کوي چې کله ولسونه بېروزګاره شي بیا دوی د دوی محکومیت او دوی غلامان ساتل چې دي هغه د بادار لپاره بیا ډېر اسانه کار وي ځکه دوی د 2 ورځو په ډوډۍ پسې منډې وهي او ځان ته او د دې خاورې ولسونو ته یې پام نه وي نو بیا د یې خپله حکمراني باندې کوي دویمه خبره په دې پاسپورټ باندې هغه تاریخي وجود دوی تقسیمول غواړي د چا چې ژبه یوه ده د چا چې کلتور یو ده د چا چې تاریخ یو ده د چا چې دغه جغرافیه یوه ده هغه تقسیمول غواړي او د کامونو په تقسیم کې بیا د بادارانو ګټه وي چې دوی ته کم ولسونه په لاس ورشي او هغه بیا محکوم وساتي غلام وساتي او دوی خپله باداري چې دغه په مخ باندې بوځي خو موږ یوه خبره ورته کوو دا ډېر غیر معذبه ریاست ده دا له تاریخه نابلده ریاست ده او یو ولسونه دي و دوی ته هم موږ دا وایو چې بیا به دا ولسونه وي او ستا دغه کرښه به نه وي ستا دغه اغزنتار به نه وي او دا به یوازې د دې کار ټوکړه به یوازې د تاریخ دپاره ږدو چې دلته دا رقم ته یو ریاست و
دغه کامي وجود یې تقسیمول غوښت او دا ولسونه سره وپارېدل او دغه نن دغه کامي وجود یې بیرته سره ژوندی کړی ده او هغه ریاست چې هغه برټانیه جوړ کړی وو نن د هغه وجود نشته. په دې خاوره باندې به دغه ولسونه دا به آباد وي، موږ یې وینو په سترګو باندې. خو دغه پنجابی سټیټ او دغه پنجابی ریاست زموږ چې څومره اندازه ده دا به دومره نشي پاته لکه څومره چې دغه ولسونه. ځکه دغه ولسونو خپله خاوره د سر په قربانۍ باندې ګټلې ده. له چنګیزه څخه یې راواخلې بیا تر برټانیې پورې دغه په خپله وینو باندې ګټلې ده. نن چې له تا سره لیکن ستا بدماشي دلته د پښتنو سور سترګې هېڅوک هم موږ ولا کوي نو خو تاسو تاریخ تاسو تهذیب موږ ته معلوم ده، نه تاریخ لرئ نه تهذیب لرئ. او بله خبره ملګرو د افغانو کډوالو پاکله دوی وایي ریاستي بیانیه ده چې په ترهګرو بریدونو کې افغان کډوال چې دي هغه ملوي څه دي، هغه تشکیل دي. موږ ورته وایو که چېرې ته په ترهګرو پسې ګرځې خو راسه چې نن هم د GHQ تلاشي وکړو، هلته به ترهګر ناست وي. دا خلک چې نن په افغانستان باندې مسلط دي دا دغو ته تا دلته په قاعده ټرېننګ سنټران خلاص کړي ول، تا په کینټو کې ټرېننګ سنټران ورته جوړ کړي ول، دوی ته ټرېننګان ورکول. نن هلته په افغانستان مسلط دي. دغه TTP چې د هغوی احسان ولی احسان تا په قاعده ډېر په امن امان باندې ترکي ته واستاوه. نن وایې چې په دهشتګردي کې افغانان ملوي څه دي. دا افغانان په دهشتګردي کې نه دي ملوي څه. تا 40 کاله د دې افغانانو وینې توی کړې، تا 40 کاله د دې افغانانو وسایل ولوټل، تا 40 کاله د دې افغانانو په قاعده تاریخ واخیست. نو پکار ده چې دا ریاستي بیانیه دا ولسونه رد کړي. ځکه داسې څومره هم افغان کډوال راغلي ول په دې باندې تا کراچي آباده کړه، په دې باندې تا کوټه جوړه کړه، په دې باندې تا لاهور جوړ کړ. دا ټول مزدورکاره خوارکش خلک ول چې دلته راغلي ول او خپله خوارکشي یې کوله. لیکن نن ته ورته وایې چې دا په ترهګریزو بریدونو کې ښکېل دي. دا نه دي ښکېل، ستا GHQ ښکېل ده، ستا حافظ منیر ښکېل ده، ستا دغه ادارې کې ښکېل دي. د دوی انټرویانې پرتې دي، که دوی انټرویانې پرتې دي او دوی په دې باندې ډېر فخر کوي، ډېر ناز کوي چې دغه کار موږ د خپل پاکستانیت په خاطر کړی ده. خو ته دا یاد وساته دغه ستا پاکستانیت به دغه ولسونه بیا درشي چې ته څومره پاکستان او پاکستان ته ژمن یې چې کله دغه ولسونه سره غونډ سي دا ولسونه اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، له قبرونو نظرونو مخیلونو سره راووځي، افغانیت وکړي. بیا د هغه ورځ ته په یاد ساته چې بیا به ته نه بیا به دلته دغه ولسونه آباد وي، دغه کامي وجود به وي، دغه ولسونه به په خپله خاوره باندې ژوند کوي. ملګرو تاسو یقینا یوه خبره واورئ، نن په ټول افغان وطن باندې، نن په ټولو افغانانو باندې ډېر بد حال ده. دا به موږ قبرونو ته نه درو، دا به موږ ځایو خیلیو ته نه درو، دا به د یو سړي کار نه شمارو. ایون دا وخت خلکو دا خبرې هم کولې زه PTM خاموشه ده. چېرې دغه خلک دغه د PTM ناست ده، راسئ چې در ثابته کړو، راسئ چې در ثابته کړو. PTM یوازې د قامي مفاداتو دپاره جوړ شوی ده او دا لوړه او سوګند یې کړی ده له دې ولسونو سره. والله چې د PTM یو کارکون هم پاته وي چې دلته د پاکستان جبر و ظلم په ونه مني، والله کې ومني. دا خلکو ته وایو ستاسو PTM خاموشه ده. نن یې وګوره له چمنه څخه 100 کیلومتره په قاعده د دې کام او د دې ولسونو په خاطر راوتلي دي. دا یوازې د دې ولسونو ګټې خوندي کوي او یوازې د دې ولسونو د ګټو دپاره جوړ شوی ده. دا څه ذاتي مفادات نه لري، دا څه پارلماني مفادات نه لري. او دا به موږ ثابتوو
چې کله هم په دې کام باندې بده ورځ راځي موږ بله دې ولسونو سره ولاړ یو. دا موږ سوګند کړی ده، دا موږ غوړ اخیستې ده، موږ قسم خوړلی دی له دې ولسونو سره. تاسو د خلکو په پروپاګنډو کې مه راځئ. تاسو یې وګورئ په دې ټوله جنوبي پښتونخوا کې PTM باقاعده احتجاجونه وکړل، په یورپ کې باقاعده احتجاجونه روان کړي دي د افغان کډوالو دپاره او ورسره د ډیورنډ کرښه باندې کوم پاسپورټ ده د دې پر ضد باندې د خلکو په پروپاګنډو کې مه راځئ. د خلکو اویا کاله د ریاست سہولتکاریان وکړې، دغوی یوازې د ریاست دپاره د هغوی مفادات خوندي کړل. نن دوی PTM ته وایي چې PTM خاموشه ده، قطعا PTM نه ده خاموشه. نن هم د PTM ولسونه ناست دي، سبا به هم ناست وي، او چې کله هم د PTM ولسونو ته د سر ورکولو ضرورت راغلی اول په دې PTM ملګري ولاړ. دا په دې خبرو کې به تاسو نه راځئ، قطعا به په دې خبرو کې نه راځئ چې دوی وایي PTM خاموشه ده. موږ د کام سره لوړه کړې ده. والله که مو دا عاصم منیر یا دا د دوی ادارې دا څه شی موږ د کام پر سر باندې کام ته وفاداري ښکاره کوو، که په هغې کې زموږ سرونه ځي، که په هغې کې موږ جیلونو ته ولیږو، که په هغې کې موږ چارچره کوي، خو د کام پر سر به ولاړ یو. د کام پر سر د هېڅ چا سره هم مفاهمت نه کوو، نه له نړیوالو قوتونو سره کوو، نه له پنجابي استعمار سره کوو. آخري خبره ده، دغه عالي وزیر دغه وناره کوم، دغه بعد ستاسو رخصت اخلم.